مسله خو ډېره ده بې عام یو بټۍ ټول کار سخته ده ظلم هم ده ما سره خو پیسې نشته زه د کابل د سبز ته راغلی یم د خښتو بټیو کاروبار په اړه به مو اورېدلي وي چې دا ډېر زیات دروند کار دی سر چې راپاڅېږي د ماښامه پورې به لګیا وي که دی خښتې وهل دي او که یې راوړل دي او که یې خرڅول دي او که یې پخول دي ټول کار یې سخته ده د ځینو کوچنیو ماشومانو دردونکي داستانونه هم موږ وینو او شاهدان کیږو دلته یو ډېر کوچنی ګلالی ماشوم دی چې دی په کار بوخت دی او د ده خواته ورځم او د سره خبرې کوم د ده ژوند په اړه غږیږو په دې سبز کې اوسېږم نوم مې شیررحمان دی ډېر وړوکی وم زه چې کار م کولو چې 15 یا 10 کاله کېږي ارمان دې څه دی ارمان مې دا دی چې مکتب ته لاړ شم سبق ووایم د غریبۍ د وجې موږ نه مکتب پاتې دی او مسله خو ډېره ده بې عام یو کور هم نه لرو خپل زه 2 روپۍ دې ګټلې دلته کار کې نه پوهېږم ما سره خو پیسې نشته خو پلار مې ګټي داسې موږ اورېدلي چې دا د مثلا د شپې 2 بجې دوی کار ته پاڅېږي او بیا کار ته ځي او چې هغونه وخته جګ نسي مخکې نسي بوتی مزدوري هم داسې مزدوري نه ده خوندوره نه ده کار یې سخته ده او پیسې لږې دي فکر نه کوئ چې دا په دغه بشریت او دغه انسانان باندې یو ظلم دی ظلم ده بټۍ ټول کار سخته ده ظلم هم ده پیسې کمې دي کار یې زیات ده میدان کې جوړیږي به دې بټۍ تېرولي دلته به یې لګوي به یې دا اور بلی دلته به یې پخېږي ټول به یې ګاډي راځي دیجي نبارې وړي زما لوبه کې فوټبال خوښېږي زه غواړم چې فوټبال وکړم ډېری کوچني ماشومانو خپلې هیلې ارمانونه وبایلل د بټیو پر مالکانو غږ کوو چې د دوی د کار په پرتله د دوی مزد ته هم وګوري او معاش او پیسې هم ځانګړې ورکړي چې څومره ترې کار اخلي ولې متاسفانه موږ دلته واورېدل چې کار ډېر سخت دی او پیسې ډېرې کمې او ناچیزې دي شمس رحمان شمس رویداد خبري اژانس